السلام علیکم د کډاټ درنو خوګو لیدونکو د یوټیوب فیملی مينه او مننه مې ومنئ څومره ملګرو چې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی د هغوی منندوی یم په کډاټ کې مونږ تاسو ته وښودل دا نوابي چپلي بوټ یو نوی مزیدار آیټم دی ډېر ښکلی د دې دا تلی هم د سرمنې نه جوړ دی د اصلي سرمنې نه او دا د اصلي سرمن نه جوړ دی دې ته هینډ میډ وایي په لاسو جوړ او په دې کې بیا زموږ سره دا رنګ هم دی دا پکې براون رنګ دی مزیدار ډېر ښکلی جوړ دی او میډیکیټډ هم دی نرم دی دغه شانتې دا ځای هم نرم دی دا خپې ته چې رابندېږي د دې نه ورته زموږ سره په کډاټ کې چپلي بوټ په دې کې زموږ سره 3-4 رنګونه دي او د نړۍ په هر هیواد کې خلک خوښوي دغه شانتې زموږ سره پنجهداره سپلی دا مونږ چې څه ته میډیکیټډ وایو دا ټول دغه شانتې زموږ سره زلمي سپلی په زلمي سپلو کې بیا رنګونه د دې نه ورته به مونږ راشو په زلمي کې را سره دا سپینه مزیداره سپلی ډېره ښکلې مزیداره جوړه او داسې رغاونۍ هم ډېره زیاته مزیداره ده بیا به راشو مونږ په پنجهدارو کې تورې ته دغه شانتې په چپلي بوټ کې دا د ښکلی اورنج د مالټه رنګ چې ورته وایي که نه نو مالټه رنګ مزیدار دا خو ما څنګه چې په خپو کو تاسو ته مې وښودو دا زموږ سره یو نوی ارټیکل راغلی دی د اختر دپاره د لوی اختر دپاره نو ملګري کولی شي دا په زلمي کې توره سپلی تاسو چې هر چېرته هم یئ دغه زموږ ټول پروډکټس چې دي دا تاسو ته مخامخ دي زه به بیا دا سمارټ زلمی ډېره زیاته مزیداره سپلی ده ډېره ښکلې سپلی ده دا هم را سره په زلمي کې سپینه سپلی ده بیا په زلمي کې را سره دا ملګري تپوس کوي چې د دې نومونه څه دي که نه نو په زلمي کې دا میرون ده په دې کې را سره بیا چپلي بوټ هم دی دا براون چپلي بوټ دی خلکو ډېر زیات خوښ کو دا ډېر زیات مزیدار دا مونږ وړوکي اختر له راوړو نو یو ځل نه بلکې 2-3 ځله ختم شو په میرون کې بیا دا چپلي بوټ را سره دی دا د کډاټ پروډکټس دي ستاسو د وړاندې دي دغه شانتې په زلمي پنجهداره سپلی کې دا بلو رنګ دی اودي چې ورته وایي دغه شانتې دا په چپلي بوټ کې بیا تور رنګ راغلی دی ډېر زیات مزیدار دا بیا د کډاټ چپل دی څه ته چې موږ وایو چې چپل دا ډېر زیات نرم ډېر مزیدار ډېر ښکلي ډېر پاسته په دې کې را سره دویم رنګ دا دی دا هم دغه شانتې میډیکیټډ دی تاسو یې کولی شئ بل دا چې موږ تاسو ته څومره هم دغه قسمونه او دا رنګونه ښیو نو دا واشیبل دي تاسو یې وینځلی هم شئ دا په مسټرډ زلمي کې ښکلی رنګ مزیدار رنګ تاسو دپاره دی دغه شانتې دا په زلمي کې تور رنګ ډېر زیات خلکو خوښ کو او په زلمي کې بیا دا آرټیکل دا ډېر زیات خلکو خوښ کو پوره نړۍ ته به موږ تقریبا د دې نه هر هیواد ته لیږلي که اسټرالیا وي او که امریکا وي او که یورپ وي که یوکې ده که افغانستان دی که په خیبر پښتونخوا کې مختلف سیمې دي تر کراچۍ پورې مونږ لیږلي دي په دې کې د دې تر څنګ زه به ذکر وکړم د ماشومانو دغه فراکس چې دي دا سپیشل فراکس ډېر زیات مزیدار ډېر زیات ښکلي د دې سره لستوڼي هم دي د دې سره پاجامه هم ده او په 3 رنګونو کې زموږ سره دا دي د 4 کالو نه واخله تر د 10 کالو د ماشومانو پورې زموږ سره دا په 3 رنګونو کې موجود دي نور رنګونه پکې هم تیاریږي د دې نه ورته زموږ سره پکولونه شالونه د زنانو د نارینو سټالرې مفلرې بیا په اډر باندې سپلی داسې جال والا سپلی په عکسونو کې به تاسو زموږ په سوشل میډیا لیدی شئ دغه شانتې وسکټونه دغه شانتې کالي که هغه د کاټن کالي وي او که د جمې وي که د خامتا وي که نه او وسکټونو کوټونو کې هم ډیزاینونه نو موږ کولی شو چې تاسو له دغه ټول توکي په اډر باندې ستاسو په ناپ باندې جوړ کړو او د نړۍ هر هیواد ته تر تاسو در ورسو ستاسو به اخترونه هم ښایسته شي ماشومانو له هم جوړولی شو د زنانو افغاني کلتوري کالي هم جوړولی شو نو د چا چې هم څه پکار وي په اغوستو کې نو کډاټ ته سر ورښکاره کوي راشئ وګورئ زموږ په سوشل میډیا باندې چې څه هم خوښیږي موږ به یې رومرو تاسو ته در رسو که تاسو د نړۍ په هر هیواد کې که تاسو په هر ځای کې کډاټ ته اډر ورکړئ زموږ په واتساپ باندې زموږ په فیسبوک باندې په میسنجر باندې زموږ په انسټاګرام په ټیک ټاک او په یوټیوب باندې نو څومره ملګرو چې هم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی خوښ کړی دی موږ ته ښایسته کمنټونه کوي
زمونږ دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره خپلو خپلوانو سره شریکئ د هغې ټولو منندوی یم. کور ودان تاسو کولی شئ چې د اډر دپاره زمونږ دغه سوشل میډیا ته راشئ. موږ به تاسو ته ستاسو خوښ کړی شوی توکی تر ستاسو وره او تر ستاسو دره ارومرو در رسوو، ځکه چې ستاسو باور زمونږ ګټه ده.